بیخی 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 ګرانه ده بغیر له تانه زندگی ګرانه ده بیخی 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 ګرانه ده بغیر له تانه زندگی ګرانه ده باران جانان او د ګناه خبرې باران جانان او د ګناه خبرې مړه راواچوه ساقي ګرانه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو، د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې موږ ځان سره کامران خلیل میلمه کړی دی، زلمی شاعر دی، نوجوان شاعر دی، په پښتو ادب مین شاعر دی. دوی سره به خبرې اترې هم کوو او شعرونه به ترې هم اورو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې کامران خلیل صاحب ته سلامونه او احترامات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه کو تاسو چې زموږ ځای ته راغئ او دا کومه مینه تاسو موږ له راکړه، ډېره مننه کوو. خوشحاله مننه. کامران خلیل صاحب د پیرزونې مینوالو سره خپله پیژنګلو کوي. کامران خلیل څوک دی، د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ کامران خلیل تخلص دغه واضحه شو او غریب آباد پېښور تاکال کې پاتې کېږم. د پلار نوم مې اولګل دی او دغه خوره ده، په دغه کې وخت تېروه، زندګي تېرېږي. په اګریکلچر یونیورسټۍ کې جاب کوم او بس وخت تېروه. صحیح. د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی؟ څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ شاعري که زه ووایم، زه ډېر ورکوټ یم چې ما به سکول کې ټپې ویلې، غزلې به مې ویلې. په هغه وخت کې به ما ته غزلونه را یادېده، نو ما ویل چې زه پردی غزلې یادولی شم. نو کوشش مې وکړو، استادانو سره کېناستم، نو هغه وخت کې به ما بهر وزن هم نه پېژندو. چې کله ورو ورو خلکو سره کېناستو، استادانو سره کېناستو، نو د هغوی نه م چلې زده کړو. نو بیا بس دغه ځای ته رارسېدو، غزل هم لیکلی شو، نظم هم لیکلی شو. داسې انشاءالله د پښتو د ادب دپاره به هلې ځلې کوو، منډې تړلې به انشاءالله وهو. صحیح. زده کړې مو چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک شته دی او که نه؟ او بالکل استادان هم شته دی. زما استاد سید صابر شاه صابر صاحب د 52 کتابونو مصنف دی، زما استاد دی. هغه زما ډېره حوصله‌افزاري کړې ده. صحیح. کامران څه به را سره پروګرام کې شریکوئ چې مینوال دې خوندونه واخلي؟ غزل به در سره شریک کړم. وږ ارشاد یو غزل شعرونه دي چې زما په زخم زخم زړه پراته دي، زما په زخم زخم زړه پراته دي، د یار زلفان خواره واره پراته دي. هغه سجون دې ټول ازغي ازغي وو، هغه سجون دې ټول ازغي ازغي وو، نن په قبر ګلان سره پراته دي. ډېر ښکلی دی. هغه سجون دې ټول ازغي ازغي وو، نن په قبر ګلان سره پراته دي. او څه په پاټک مې تالاشي کوي ته، څه په پاټک مې څه په پاټک مې تالاشي کوي ته، جیب کې مې څه دي خورانجه پراته دي. مننه. څه په پاټک مې تالاشي کوي ته، جیب کې مې څه دي خورانجه پراته دي. کامرانه ستا په چغو نه راپاسي، کامرانه ستا په چغو نه راپاسي، ټول پښتانه په خوبو د پراته دي. کامرانه ستا په چغو نه راپاسي، ټول پښتانه په خوبو د پراته دي. الله دې وکړي چې کامرانه ستا په چغو باندې پښتانه راپاسي او د خپل حق غوښتنه وکړي، خپل حق دپاره اواز اوچت کړي. کامران نور به را سره شریکوئ؟ غزل شعرونه دي چې شپه به چې څومره پخېده لاليه، شپه به چې څومره پخېده لاليه، زما جړا به زیاتېده لاليه. هغه ناصافه چې په وره پټېده، هغه ناصافه چې په وره پټېده، لکه سپوږمۍ چې پټېده لاليه. ډېر ښکلی. او غنوه غنوه رسۍ و مینه، غنوه غنوه رسۍ و مینه، رو رو مخپونه تاوېده لاليه. ډېر ښکلی دی. غنوه غنوه رسۍ و مینه، رو رو مخپونه تاوېده لاليه. او زندگی څه وه د کامران لاليه، زندگی څه وه؟ زندگی څه وه د کامران لاليه، بد جوړېده او رانېده لاليه. زبردست. کامران خلیل صاحب شک پکې نشته، غزل مو د بلا رنګونو نه ډک دی، د بلا خوندونو نه ډک دی، او اورېدل مو دي چې تاسو ترنم د بلا کمال ترنم کوئ. یو غزل به را سره ترنم کې هم شریکوئ؟ نه، خوشحاله سي. د غزل شعرونه دي، ترنم تاسو فرمایش وکړو.
زتا نیم بدل ته زمانه بدل الله در کړه وسن د هر چا نه بدل زتا نیم بدل ته زمانه بدل الله در کړه وسن د هر چا نه بدل ډیر ښه دی رکیب پلار کی ولیدې رکیب در تسوې رکیب پلار کی ولی د رکیب در تسوې چې ما ته نه راګوري جانا نه بدل ډېر ښکلی الله در کړی وسن د هر چا نه بدل مننه ستا غاړه کې د څومره شازلمو وینې بهیږي ستا غاړه کې د څومره شازلمو وینې بهیږي اوس هغه نه ښکارېږي ناګمانه بدل ډېر ښه دی ډېر ښه دی الله در کړی وسن د هر چا نه بدل د چا د فراق شپو دی سترغلی دی پړسولې د چا د فراق شپو دی سترغلی دی پړسولې زنګېږي راغورځېږي یا کامرانه بدل الله در کړی وسن د هر چا نه بدل زتا نیم بدل ته زمانه بدل الله در کړی وسن د هر چا نه بدل واه 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 زبردست کامران خلیل صاحب څنګه چې شاعري ښکلې ده دغه شان غږ غاړه الله پاک هم ډېره ښکلې درکړې ده کامران دا راته ووایه چې څومره لیک مو کړی دی د کتاب برابر دی او که نه که برابر دی نو کتاب به مو راځي او که نه انشاءالله د کتاب د دوو دریو کتابو ما الله سره پروت دی خو د دغه وجې کتاب نه چاپ کومه چې معیار ضرورت دی چې معیار ښه راشي زده کوکو مونږ خو لا واړه یو چې خپل عمر ته رسو د استادانو نه زده کوکو نو انشاءالله کتابونه به هم راځي وخت تر وخت سره استادانو سره به هم کینو د هغې نه به د پوهې خبرې هم اورو نو انشاءالله کتاب اراده مې شته انشاءالله کتاب به چاکو که خیري صحیح الله دې وکړي چې ستاسو کتاب ملګرو ته راشي او ملګري ترې خوندونه واخلي کامران کومو غونډو سره تړون لرئ کومو مشاعرو له یا غونډو له ځئ او که نه بالکل مشاعرو له ډېر ځینو ته تللي یو د سید صابر شاه صابر صاحب د سوري لاندې ډېر مرکو ته لاړو ډېرو مشاعرو ته لاړو او د صابر د رڼا تحریک مشال هغې سره دغه ساتو ناسته کوو ناسته کوو صحیح کامران یو غزل را سره شریک کوي بیا به درنه اجازت غواړو بالکل غزل شعرونه دي چې ارشاد د غزل شعرونه دي چې سپوږمۍ ځلیږي توره توره شپه ده سپوږمۍ ځلیږي توره توره شپه ده څوک را یادیږي توره توره شپه ده ډېر ښکلی مننه پوټې رڼا د امید نشته پکې پوټې رڼا د امید نشته پکې ساه مې ډوبیږي توره توره شپه ده ډېر ښه دی مننه اوس په سبا شي اوس به بېل شي رانه اوس په سبا شي اوس به بېل شي رانه زړه مې درزیږي توره توره شپه ده اوس په سبا شي اوس به بېل شي رانه زړه مې درزیږي توره توره شپه ده او کامران احسان د ډیوو سل اخلي کامران احسان د ډیوو سل اخلي جانان ځلیږي توره توره شپه ده واه 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 زبردست کامران پروګرام پې رسونې له دې وخت ورکو ناستې دې را سره وکړو د ناستې مو جهان مننه کوم مننه کو خوشحاله سې ستاسو هم ډېره مننه کو چې تاسو راغئ او موږ له وخت راکړو جولی جولی مننه کو الله هم ښه مننه ملګرو دا کامران خلیل چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېد او بمبار ترنم ته هم تاسو واورېد انشاءالله پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ